अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यदअू इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। बुज़ुर्गान किराम, अल्लाह फरमाइए वल्लाहु यदअू इला दारिस सलाम। अल्लाह तमाम दुनिया ते दावत पर कही दारिस सलाम दागा खूर्द सलामत ची जन्नत थी। अब इस्लाम दे दावत जदीद आम दे ज़िक्र वल्लाहु यदअू इला दारिस सलाम दे यदअू मफ़ूल बिही ज़िक्र न दे। तलख़ीस इल्म बलागत किताब दे आगे के दा खबर कड़ी दा वक़द युहज़फ़ुल मफ़ूलु लितज़हब नफ़्सुस सामि'i कुल्ल मज़हबिन मुमकिन। कल मफ़ूल बिही जदे हज़फ की दे दपारा शुऊम पक्के राशि दावत शदीद आम दे दावत अल्लाह अर्चा तवर कई दावत खुदे आम दे में इंसान नारिना और ज़नानता दावत दारुस्सलाम वर गई, लेकिन हिदायत खास थे। व यहदी मन यशा दिलता दे यहदी मफ़ूल बिही ज़िक्र दे हिदायत आगशा तक ही चिदा अल्लाह खुश दावत खुदे आम दे और हिदायत खुदे खास दे। हिदायत अचात न कई हिदायत अगशा तक ही चिदा अल्लाह खुश बस दक्का खबर डेर दा अल्लाह ये हिदायत चाहता मिलो शू और दे पर सिरात मुस्तकीम रवान दे दक्का बुजुर्गी द काफी दा नूर बुजुर्गी दे नोवाड़ी यौ सड़े बाजार दतलिव ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह हुई इंजे वागिश्ता वे खल्क हुई चिदाली वनेदा
د انځي اخیستل چې دی دا داسې دي لکه څاروي چالي د قرنې د غلام اخیستل انځي واخیستېدل او بیا یې کور ته راوسته کله چې شپه شوه انځه چې والي یو ستا په ملک کې راشي هغه ستا دپاره بې د نکاح ناروا ده بلکې هغې سره نکاح په څلورو مذهبونو ناروا ده د نکاح ډېر لوی مقام دی د نکاح خبر ډېره زیاته جدا ده هغه د شپې په ټیم کې راپاڅېده اودس یې وکړ او بیا په مانځه ودرېده او د مانځه نه وروسته سوال کوو چې یا الله ستا چې زما سره کومه مینه ده د هغې په وجه باندې زما ټول ضروریات پوره کړه دې چې دا مونځ کوو قرآن شریف مبارکې وي لوی دولت قرآن عظیم مبارک مسجد نبوي کې د یمن یو سړی و زما خوا کې اعتکاف یې کوو سیوا د منځونو نه هلته د شپې د سر نه خوب نه و ټوله شپه عبادت و هغه قرآن شریف چې هغوی کوم وی د هغې نه سیوا هر ماښام ته به یې قرآن عظیم مبارک خلاصوه هلته ډېر ښکلي نیکان شته دا اعتکاف ته چې کوم کسان ناست وو مسجد نبوي کې 2 لاکو کسانو د اعتکاف دپاره خبر ورکړی و هغوی ته په 2 لاکه کسانو کې صرف 3000 کسان رالل د الله رحمت و زمونږ څلور واړه ملګري پکې رالل په 2 لاکو کې صرف 3000 کسان هغې ته حکومت ماښامي او پېشمني ورکړی و چې د هغې نظیر څوک پیش کولی نه شي د یو سړي دپاره روژه ماتې دا د 10 کسانو او پېشمني چرګ پکې ماسته پکې شونګلې پکې سبزي پکې نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله شو چې دغه 2 لاکو کسانو کې زموږ 4 واړه ملګري خدای راوستل ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې هدایت چې دی دا خاص دی دعوت چې دی دا عام دی هر چاته الله دعوت ورکوي هغې انځي چې قرآن شریف مبارک وي نو داسې وي چې د ده پې هېڅ اعتراض پیدا نه شو دې مالک ورته غوږ کېښودلی آخر کې چې هغې دا سوال کو چې یا الله ستا چې زما سره کومه مینه ده د هغې په وجه ټول ضروریات پوره کړه ده ورته وایي ته دوکه شوې
دا سے وایه چې زما تا سره کوم مینه ده زما ضرورت پوره کړي دا خبره ته غلطه کوي چې ستا ما سره کوم مینه ده وی نه وی دا الله چې کوم مینه ما سره د پاغي تو پیل سوال کو ما سره مینه ده زه ځان ته ودرولو ما تا سره نشته ته د قدی ودی پکټ کې پروت دی دا سه کسان په دی وخت کې شته دلته شته د شپې یوه بجه پاسي او خدای ته جړا کوي دقه بزرګي د ډېره ده بس نوره مه غواړه دقه چې درکړې ده که نه دا تاله کافي او شافي ده او داسې کسان شته او یو کالو ته عمر رسېدلی دي یو نه دي ډېر زیات دي د سهاري مونځ نشي کولی د سهاري مونځ په جمع نشته نه په جمع کې شته او نه په وړي کې شته نو د دې پته به تا ته په دې قبر کې ولګي چې څنګه چل دی دا خو لویه معامله پرته د مونږ ته د قبر زندگی دا پته نه لګي چې څونه به په قبر کې پروت دی د هغې دپاره ته څه وکړه دولت ولګوه زمونږ په دې عمر باندې د یو کس تقریبا 15 لاکھ روپیه ولګي او حج دی اوس سم ګران دی 9.5 لاکه هغه هم د حکومت حج حکومت چې څوک حج له بوځي نو ډوډۍ ډېره معمولي ورکوي او لرې چته ډېره کوي داخله چې کوې که نه نو پریوټ کوه د هغوی ورځې هم کمې وي او د هغوی معامل به بلکل جدا وي ځای یې نږدې وي خبره د ځای ده نو د الله په لار کې دغه ټول دولت ستا چې دی دا تاله بس دغه دولت یې چې ستا قبول کړي ته خوشحاله شي بشر ابن مفضل محدث کبیر د زمانه دی چې و په شواروس کې به 400 رکعات نفل کول بعضې کسانو ته زه دلته فکر کوم دې کرسۍ باندې ناست یم ډاکټر راته به په ځمکه مه کښېنه نو بس دغه د مقبره کې هم کرسۍ باندې کښېنم نو داسې کار دی زه ورته ګورم راشي الله د 2 رکعاتو توفیق نه ورکوي بس هسې بس یو بل ته ګوري لکه دا مې یو کس نه دی ګورې زه یو کس ته نه به امر وړم مسله عامه ده بشر ابن مفضل با محدث کبیر د زمانه 400 رکعات نفل دا په شواروس کې کول دا ولې کول یاره دا د قبر لویه مسله پرته ده د آخرت خو پرېږده خدای سره پیشي ده او طول عمر صوم داودی ساتو داود علیہ السلام یو ورځ روژه به یو ورځ به کوژه به دا بشر ابن مفضل
تمام عمر یو ورځ کوجا یو ورځ روجا دا خيار خلقو دا الله چې توفیق نور کوي دا قمقل خلق دی دا الله وسره مینه نشته د خدای دقه مینه ده چې ته ځان ته ودرولي په دې لنډو شپو کې د سار جمع طرفاسوي دقه مینه د خدای تا سره بس ډېره ده بس دقه خدای ته متوجه شه څه چې دي د الله په جناب کې دي اکبر بادشاہ ډېر ښکلي سړی تېر شوي دي یو وارې ښکار ته تلي وو د ملګرو نه جدا شو لار ترې روکه شوه او په دې کې یو بانډیوال سړی و د بانډي هغه ورسره زه یې ورکړه د ملاستې لپاره خوراک څښاک یې ورکړ بیا هغه ته د وی چې زه اکبر باچا مې وی ښه وی بیا که څه ضرورت پېښ شو که نه ته بیا دربار ته زما راشه که څه ضرورت پېښ شو نو بیا به زه تا سره احسان وکړم هغه سړی څه موده پس راغی څه ضرورت یې پېښ شو چې ویې کتل که نه نو اکبر باچا په دربار کې په مانځه ولاړو ګورې خلکو بس سړی واپس شو چا ورته وی ولې وی زما د اکبر باچا ته څه حاجت و نه چې هغه به ورته پیش کړمه خو هغه م خدای ته ولاړ دی نو دغه خدای ته به زه متوجه شمه هغه چې دی اکبر باچا له دا باچۍ یو دولت ورکړی دی نو هغه مال هم راکولی شي نو خدای ته به توجه وکړم ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې 40 سال عمری عزیزت گذشت مزاج تو اصحالی طفلی نگشت سعدی صاحب وی سلویخ کال دی تیر شو او مزاج دی اسم د ماشومانو دی ټوکې ټقال یې کې سلویخ کال نه اویا کال او اتیا کال تیر شو او مزاج و مقدم ماشومانو دی احمد بن حنبل امام الدنیا هغه فرمایلی دي چې خالد ابن عبدالله محدث کبیر د زمانه هغه چې دی خبره ته فکر خالد ابن عبدالله محدث کبیر د زمانه احمد ابن حنبل وی د خپل بدن درې ځله د سپینو زرو سره تللي و او بیا خلکو سره هغه سپین زر به یې د الله په نوم ورکړه درې ځله ټول بدن یې تللي و غم ورسره و د قبر او د آخرت چا ورته وی چې ولې وی اشتریت نفسي من الله 3 مرات ما دا خپل نفس د الله نه 3 کرتې اخیستې 3 کرتې مې د سپینو زرو سره تللي دي هغه مې د الله په نوم ورکړي دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو زه جوړم نومه خو بیا هم څه خبرې عرض کړي الله دې د عمل توفیق رانصیب کړي ډېر د غفلت زمانه ده سخت د غفلت زمانه ده په دې کې بیدار شه خپل خدای سره تعلق برابر کړ سنت کوي